د مومن سپورټس یوټیوب چینل مینوالو السلام علیکم. الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. د سږکال ایشیا کپ په اړه باندې ناندرۍ او خبرې ګرمې روانې دي. وروستي معلومات دا دي چې افغان کرکټ بورډ پاکستان کرکټ بورډ ته ایمیل کړی دی او د هغه وړاندیز سره یې موافقه ښودلې چې د ایشیا کپ لومړی پړاو 4 لوبې په پاکستان کې ترسره شي. په دې کې د افغانستان 2 لوبې هم شامل دي. افغانستان به لومړی لوبه له سریلانکا سره کوي او ورپسې دویمه ساړه کې به افغان کرکټ ملي لوبډله له بنګلادیش سره لوبیږي. خو دا چې دغه ایشیا کپ دویم پړاو به چېرته ترسره کیږي په دې اړه هم تر اوسه فیصله نه ده شوې او دغه فیصله به د کرکټ نړیوالې شورا په غونډه کې کیږي چې ښایي همدا اونۍ په عمان کې ترسره شي. په دې اړه باندې خبرې داسې دي چې پاکستان کرکټ بورډ غواړي چې د ایشیا کپ لومړی پړاو په پاکستان کې 4 لوبې وکړي او بیا عربي اماراتو کې دغه لوبې وشي چې ګټه ترلاسه کړي او ډېرې پیسې ترلاسه کړي، مینوال ډېر زیات راشي، سپانسر ډېر راشي. که پاکستان کوربتوب لري او کوربتوب که هند هر څومره مخالفت کوي خو پاکستان هم خپلې ګټې پسې ګرځي. په دې اړه را فیصله نه شوې چې عربي اماراتو سره به هند او بنګلادیش رضا شي او که نه. خو وروستي معلومات دا دي چې هند او بنګلادیش دواړو په رسمي توګه ویلي دي چې دوی په عربي اماراتو کې سیالۍ نه کوي، ځکه عربي اماراتو کې هوا ډېره زیاته ګرمه ده او دوی نه غواړي د ایشیا کپ وړاندې او یا هم د نړیوال جام وړاندې د دوی لوبغاړي زخمی شي یا ورته کوم مشکل پیښ شي. نو تر اوسه سره سخت او مهم کاندید هیواد چې هند سپورټ یا ملاتړ هم له ځان سره لري هغه د بنګلادیش هیواد دی چې ښایي د ایشیا کپ سیالیو دویم پړاو چې لومړی 4 لوبې په پاکستان کې کیږي ورپسې دویم پړاو به چې پکې به د پاکستان او هند لوبه هم شامله وي او ښایي د هند او پاکستان ترمنځ که کیدونکي وشي فاینل لوبه هم په سریلانکا کې ترسره کیږي. نو دغه خبرې د ایشیا کپ په اړه وروستۍ خبرې دي چې تاسو یو ځل بیا نچوړ وایم چې افغان کرکټ بورډ د پاکستاني رسنیو د معلوماتو له مخې موافقه ښودلې ده چې د ایشیا کپ لپاره چې کوم پاکستان وړاندیز کړی دی چې په لومړی پړاو په پاکستان کې ترسره شي، 4 لوبې په پاکستان کې ترسره شي، هغې سره افغان کرکټ بورډ موافقه ښودلې ده چې افغانستان به لومړۍ لوبه بنګلادیش سره کوي او ورپسې لوبه بیا افغانستان له بنګلادیش له سریلانکا او بنګلادیش سره به لومړی او دویمه سیالۍ کوي او دویم پړاو به ښایي هند کې د هند او بنګلادیش د مخالفت وروسته اوس په سریلانکا کې ترسره شي. نو دا هغه معلوماتو چې موږ د ایشیا کپ په اړه باندې تاسو سره شریکول غوښتل، ځکه مینوالو په دې ویره کې چې ښایي ایشیا کپ کینسل شي. اوس کم تر کمه دغه ویره له منځه تللې ده. ایشیا کپ به ترسره کیږي، کیدای شي ټول ایشیا کپ په سریلانکا کې ترسره شي او 80% د دې چانس دی چې دغه ایشیا کپ په 2 پړاوونو کې ترسره شي. لومړی 4 لوبې چې د افغانستان هم پکې 2 لوبې شاملې دي له سریلانکا او بنګلادیش سره، هغه په پاکستان کې ترسره کیږي او د هغې نه وروسته بیا ټول لوبډلې که کومې لوبډلې مخکې پړاو ته رسیږي نو هغوی به په سریلانکا کې چې ډېر احتمال شته د ایشیا کپ پاتې لوبې ترسره کوي. نو تر بلې ویډیو تاسو ټول په لوی خونکو خدای سپارم. د الله په امان.